ما په دې خپلو سترګو باندې د یو جومات په لاره باندې تېرېدلم، یو سپین ږیری او تکه سپینه ږیره وه، په ږیره کې تور ویښته نه و. د تراو نه بعد داسې کڼکۍ وي د جومات. اعتکاف دې ته نه وایي چې موږ به جومات ته لاړ شو، څوک به تیاری، څوک به راوړي او موږ به خورو. ماسخوتن به ملګري را رواني، فلانکي خان فلانکي خان ملاقاتیان به راځي. ولې دا بیچاره په جیل کې بند دی، شربتي پیپسیان فروټ به راوړي، په ګنټو ګنټو به د سره ناست دي په اعتکاف خانه کې، او بیت الله د الله په کور کې به په غیبت کې اخته وي. اعتکاف کې عزم کا قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق. مخلوقنا پدې لسو ورځو کې تعلقات قطع کا. موبایل چې اعتکاف لراځي، موبایل په کور کې آف کا او بند کا. قطع العلائق عن الخلائق، مخلوق سره تعلقات وشلوه. بچو لس ورځې دي الله ستاسو مل شي. بیبي ستا دپاره ما سفر وکړلې، شپې او ورځې مې شوګیر کړلې، خو لس ورځې دې ستا الله مل شي. زه به جومات کې د خپل الله سره راز او نیاز ته کښېنم. داسې نه چې اعتکاف ته م ناست دي او ګناهونه کوي. ما په دې خپلو سترګو باندې د یو جومات په لاره باندې تېرېدلم، یو سپین ږیری او تکه سپینه ږیره وه، په ږیره کې تور ویښته نه و. د تراو نه بعد داسې کڼکۍ وي د جومات، او د کڼکو خواله راغلی او دننه ولاړو. په الله قسم چې سګرټ اسکه او د جومات په اعتکاف کې ناس بابا او په جومات کې سګرټ لګولې. یوازې څوک نه و، خو الله و، الله ولیده. داسې اعتکافونو سره د امت نورم غرق شي. قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق. اعتکاف دې ته وایي دوستانو لس ورځې زما او ستاسو تعلقات ختم. ملاقاتیانو مه راځئ، سنټر جیل کې نه یم وړی، د الله په کور کې ناست یم. د رزق وعده الله کړې ده، څه چې مقررو را رسي به. مه راځئ دوستانو، ملګرو مه راځئ. لس ورځې ما الله ته پرېږدئ چې د الله بندګي وکړمه. ولې د خالق په خدمت او عبادت کې موږ لګیا شو.